عزیزانو اوس یو باریکه خبره واورئ نو بیا درته بل یو باس کوم. تپوس دا دی چې الله سره دا ملاقات چې د معراج په شپه و دا مع الکیف که بلا کیف پس پرده ملاقاتو او که داسې مخامخ و. دې ځای نه تر کراچۍ پورې ما تپوسونه کړي وو خو زه چا مطمئن نه کړی شوم. د مولانا علامه شمس الحق افغاني صاحب په 400 کې د هغه تپوس مې د دیوبند د محتمم قاری طیب صاحب نه کړی و چې د دې شمس الحق صاحب څومره علم دی. هغه ویلې چې ایشیا میں ان کی برابر کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. په تمام ایشیا کې د شمس الحق افغاني صاحب عمره علم دی چا نشته. هغه پسې لاړه ناجوړ او کور پروت و. زوی ورته ویلې چې دی راغلی دی ویل را دننه یې که چې دننه یې بوتلمه دا تپوس مې ترې وکړو. ما ته وی بیمار یم ډېرې خبرې نه شم کولی خو ته د کوم ځای نه راغلې نو زه خو یې پېژندمه خو مالجي پېښور نه وی 100 میله مال 22 میله به او ویل دا پیغمبر چې د ځمکې نه اسمان ته تلی و دا 100 میله تلی و. ما دا خو به جي کروڑونه میلونه تلی و. ویل ته ما خو نه یې راغوښتی که نه مالې نه. ویل په خپله راغلی ماله و. ویل زه بیمار وم تا نه مې ځان پټ کو مالې نه. ویل زه انسان یم بیمار وم تا نه مې ځان پټ نه کړو. الله د هر څه نه مبرا دی او د بیمارۍ نه او د خوراک نه او د څښاک نه او د هر څه نه مبرا دی. او غوښتی اسمان ته و کنی د موسی علیه السلام غوندې د سره به هم په کوی تور خبرې کولی که نه. غوښتی اسمان ته و نو ویل په کروڑونو میلیونو باندې هم غوښتو او الله دومره بې وفا دی چې بیا یې ځانم پټولو. ویل بچیه داسې لیدلی دی لکه ته چې ما ګورې او زه تا ګورم داسې لیدلی. دا شپه مال څومره وه شپه مال ویل شپه وی ماله و. ویل د عاشق او د معشوقې شپه چې یو ځای راشي هغې په دې ډېر خوشحالیږي چې زر سبا شي او که په دې ډېر خوشحالیږي چې دا شپه اوږده شي. ووایئ شپه هسې نه خپلو ښځو ته هم خیال راشي. دا د عشق خبره ده ښځې سره عشق نه وي. نو چې پیغمبر غوندې معشوق وي او الله غوندې عاشق وي نو فلک الافلاک د ټولې دنیا نظام تاوی. دا یې ودرولو خدای خبر چې 100 کروڑه کاله ولاړو 100 کروڑه کاله نظام ولاړو. ځکه چې حدیث کې راځي چې کنجي مو مغسې خوځېده او بستره مو مغسې ګرمه وه. نو کنجي خو ودرېږي هله چې ټایم پې تیر شي که نه او چې ټایم پې نه تېرېږي خو مغسې به خوځي که نه. نو ټایم ولاړ دی هر شی په خپل خپل ځای منجمد دی. بیا چې واپس راتلو 1,40,000 پیغمبران ورسره ټول راله او په مسجد اقصی کې 1,24,000 پیغمبرانو ته د سهار جمع ورکړه. ویل ته حبیبه خبرې چې دا مې ولې وکړه؟ وی الله ته پوهېږي. وی دا مې ځکه وکړه چې ټول خطابات مې درکړي وو یو خطاب پاتې و امام الانبیاء. دا خطاب پاتې و چې امام الانبیاء هم ته
دا د معراج مختصره غوندې بیانو، بیا به چېرته په ژوند کې کوو.